حضرت علی خلیفہ شو. حضرت علی خلیفہ شو، بی بی فاطمه نا جوړه وا د امیر المؤمنین بی بی انا جوړه وا. حضرت عثمان دا حضرت علی انار راغسته دی چې بی بی فاطمه ته لار کې یو ملنګ پروت دی. ا ملنګ ورته وی علی ته چې دا انار مال راک ویواله ورته د سنا علم د لیکینا دا انار سپین کا دانه ته وباسا مال لګي لګي خپل کې راکوه زنا جوړه چې دا خلاص شي وی خرم خلر علی پاکه ک بیا لار شو. اے علی کا دمره خدمت کوله شډیره خده کینا انار دی وړه ولولې نشم کوله کیناستو انار سپینولې شو لګي لګي ورکوا خلاص شو انار. حضرت علی په خپل لمن دا غتړي خپل پاکه ول بس کور تلاړو بی بی فاطمه ته وی وای بی بی تعالی مې انار وروړو خلدي پکوا ته بیواله ولار کې یو داسې چلو شو. بی بی فاطمه وی الحمدلله خدای چې زما په نوم یو شعر اتلو استاد غریب خېټه کې پریو. ابراهیم ابن ادهم رحمت الله علیه هغه غویانو ولا ته وی چې تاسو سره دي چې ته پکې واغوي د سر امن غواړم ارس کولې شم ولوای بچا وې دې دربار کې تا نه مخ کې څوک وې زما پلار هغه نه مخ کې ویني کمه وې اوس پکې څوک دی وې زين وې تا نه بعد وې شاید کزوی مې وې بکني پاتې وې وې صاحب خپنه شي سره وېم دیتا چې زړه مسافر تلار شي او نوی ولا راشي نکه د لاړو پلار دی راغو پلار د لاړو تراله تبم تنن سبا کې لار شي بل بول راشي. ته څنګه وې چې دا د بادشاہ دربار چې دا سره نه دی دا سره دی با دربار بند کړ کور تلاړو چې کور تلاړو سګوري چې د په پالنګ کې د وینځه پراته ده لخته راواغسته چې دا وینځه د بادشاہ په پالنګ کې څنګه سملاست د خپل ملک یو ګوري په کومه کرسۍ چې خان او نواب کینی یا کم بالغ تاغه ډډه وای یا په کم ځای کینی ته د کلی بټیاره یا بشتی خود اعلان شي په هغه ځای کینی چې په ټکی خاورو للیږي کنه دي کی بني لخت راواغستو د بادشاہ نشغل او مغه سي په سر کې یو څو لخت وینځه واله اچرا پاسې د نو ډېر وجړل بیا و خندل خایو خندل د دلاسونی وچه او خود جړل زکه چې ما وهل نو داودی خندل ولی بادشاہ خپل کار کوا تا خپل کارو کو ما خپل کار کو نه پردم دینه چال دینی وي وسب خندل زکه چې د ډېر مدینه مې دا شوق چې دا پالنګ چې دا بادشاہ پکې پروتي چې د دې مذهب څنګه نو هغه مزه مې واغستا اړه مې خوشحال شو نو زکه مې وخت ول داودی جړل ولی ویلو مې جړل زکه چې ما یو لس ملټه په دې پالن کې تیر کړو نو ما خو دومره لخته و خوړې خدای چې څوک شپورس پکې پروتي جابت څومره لخته عزیزان بادشاہ وی والله رښتیا دی بادشاہي پرېخو روان شو یو بالغ ته یو کټوره ځان سره واغست پلار روان دی یو سړی د ولی په غاړه ناشته او داسې په لپه وبس کی دوی چې هلکه دا کټوره سره ګرځم ما سره قدرت کټوره هم تیار پیدا کړي ایم غرزول مخکې چلاړو ونی لاندې یو سړی پروت دی دا څنګه سر لاندې کړي دا پروت یو قدرت خو بالغ تم ما سره تیار پیدا کړي دا بالغ ته مو لاړو یو زمیدار سره په باغ کې کخه د باغ خدمت کوا ونو لو بور کوا دا او زمیدار ته څه پته ده چې دا بادشاہ دی خدمت به کولو تنخواه به غستا او روټه به خوړه یو ورځ د بادشاہ د زمیدار ملمانه راغلی د ته ورشانه راوړل خواګه غوندې وګور